السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو نن زه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلم. ویډیو د دې په اړه دا چې څنګه موږ کولی شو په فیسبوک کې دوه سیټینګان، یو سیټینګ دا چې هیڅوک نشي کولی چې موږ ته ریکویسټ وکړي، او دویم دا چې هیڅوک به نشي کولی چې موږ ته میسیج وکړي. یوازې زموږ فرینډ به کولی شي چې موږ ته میسیج وکړي، او د دې نه علاوه به هیڅوک نشي کولی چې موږ ته میسیج وکړي. نو دوستانو په لومړیو کې چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست او تر دې دمه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم ستاسو په سبسکرایب باندې هیڅ نه کېږي، او سبسکرایب ماته دا وړتیا راکوي چې له دې نه ښایسته ښایسته ویډیوګانې ستاسو ته چمتو کړو. نو مهرباني وکړئ په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ. دوستانو زموږ چینل در سره سبسکرایب په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګنټې نشان راوځي، په دې باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ. دوستانو که چېرته زموږ ویډیو لایک کړي نو مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ، کله نورو ستاسو سره شیر کول غواړئ په دې شیر اپشن باندې کلیک کړئ، او دوستانو یوټیوب چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. د هر څه نه مخکې به تاسو خپل فیسبوک ور خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک خلاص کړو لږ صبر وکړئ. چې فیسبوک خلاص شو دلته خپلې مینو ته به راشئ. دوستانو کله مو چې دلته کلیک کړو تاسو به لاندې راشئ. لاندې به راشئ، دلته به ورکړئ. لومړی موږ داسې نه کوو چې موږ ته هیڅوک هم ریکویسټ نشي کولی. نو په سیټینګ پرنسي باندې به کلیک کړئ. دوستانو کله مو چې دلته کلیک کړو بیا به په سیټینګ اپشن باندې کلیک کړئ. دوستانو چې دلته مو سیټینګ اپشن باندې کلیک کړو لږ صبر ته کوو تر څو دا خلاص شي. لاندې به راشئ. دوستانو دلته سیټینګ پرنسي سیټینګ باندې سیټینګز باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو تاسو به لاندې راشئ. دلته تاسو وینئ چې هاو کین سینډ یور فرینډ ریکویسټ، نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. دوستانو نو کله چې تاسو دا سیټینګ نوي کړئ، تاسو ایوری ون وي یا فرینډ وي، او چې دی بیا به دا نو ون کړئ، یعنې کلوب پې کړئ. دا کلوب اپشن وي نه دوستانو، بیا به هیڅوک نشي کولی چې تاسو ته ریکویسټ وکړي. نو اوس دوستانو رادرومو چې څنګه کولی شو موږ ته هیڅوک هم میسیج ونه کړي. دوستانو تاسو به دلته کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو دلته به لیکلي چې هیلپ اینډ سپورټ، دغه دوستانو تاسو وینئ هیلپ اینډ سپورټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک دلته پاس په سر کې راغله چې هیلپ سنټر، په دې هیلپ سنټر به تاسو کلیک وکړئ. لږ صبر ورته کوو. دوستانو کله مو چې دا خلاص دلته به ورکړئ چې ډیلیټ میسنجر، ما تیار ورکړئ، تاسو بیا ورکړئ. نو دا به گو کړئ. کله مو چې ډن کړ تاسو به لږ صبر ورته وکړئ. دوستانو دلته راوځي میسنجر، مثلا هاو ډو ډیلیټ میسنجر، په دې دلته به کلیک وکړئ. دوستانو په دا لومبي سر باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو ما میسنجر تیار ډیلیټ کړی، تاسو به سلیکټ ډیلیټ کړئ. نو ما تیار ډیلیټ کړی، ما ته بیا دغه اپشن نه راځي. دلته به ډیلیټ باندې کلیک وکړئ. چې ډیلیټ باندې به کلیک کړو نو یس به کړئ. چې یس مو کړو نو تاسو کولی شئ تاسو ته هیڅوک هم میسیج ونه شي کړی، او یوازې ستاسو فرینډ به کولی شي تاسو ته میسیج وکړي. نو دوستانو دغه ویډیو په دې هیله چې خوښه شوې وي، که خوښه شوې وي نو حتما در سره لایک او شیر کړئ، او معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. مننه، خوشحاله اوسئ.